موږ میزبانان خفه نشي دوی به وایي چې سیاحت نه بلې خواته وتې، خو نن ورځ ده سیاحت به انشاءالله خدای جوړ کړي، دا نور کارونه سره جوړ سو. یو دا دقیقه حوصله وکړئ. امریکایانو سره دلته زمونږ ملګري شاهدان شته چې مذاکراتو کې زمونږ وروڼه وو. جناب حنیفي صاحب دا اوس تشریف راوړ، خیرخوا صاحب دی، دا نور وروڼه دي هلته ډېر به نور مې په شاوخوا کې د ما تر سترګو نه راځي. موږ له امریکایانو سره داسې معاهده کړې وه، خصوصا د دې دا ونډنې چې دوی په نامه د تروریزم یادوي او وایي چې افغانستان د تروریستانو مرکز دی. موږ خو دا اول په ډاګه باندې دې کې اقدام کوي، سړی به تعقیب لاندې نیسي به یې حتی بیا به ته اخري به تر 2 ساعتو چې 3 ورځې کېږي، اخري به ته شواهد راوړاندې کوي حکومت د افغانستان محکمې ته، هغه به یې د خپلو قوانینو مطابق هغه کس محاکمه کوي. وروسته له هغه نه د امریکا سره زموږ تعهد دا و چې د امریکا چې کله افغانستان وځي د افغانستان اسلامي نظام اسلامي حکومت په رسمیت پیژني، خپل ډیپلوماتیک کوم مرکزونه چې هغه به فعاله ساتي، یعنې سفارت د ډیپلوماتان ای ونه کړي، او د افغانستان سره به نه تنها دوی بلکې ټول جهان به دې ته تشویقي چې له افغانستان سره اقتصادي کومک وکړي د افغانستان په بیا رغونه کې. ای ونه کړله، بلکې د موږ سرمایه کنګلستان امریکایي عسکر تللي ډرون ګرځي، دلته ټاکو که هلته ټاکو که دلته ټاکو که معلومه نه ده څوک ولې چې څوک کوم ځای ده. د اذان نیوز محترمو لیدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې روغ او جوړ به اوسئ. نن درته په دې مهمه ویډیو کې ښه راغلاست وایي. دغه ویډیو د ښاغلي شیر محمد عباس ستانکزی د وروستۍ وینا اړوند لنډیز ده. په دې ویډیو کې به تاسو د شیر محمد عباس ستانکزی د وینا لنډیز واورئ. د ښاغلي شیر محمد عباس ستانکزي دغه وینا په نړیوال او همدارنګه په داخلي په تیره بیا په پاکستاني رسنیو کې تر ډیره وځلېدله. ښاغلي شیر محمد عباس ستانکزي څو مهمو مسایلو ته اشاره وکړه چې ځینې مسایلو رسنۍ راواخیستل او ځینې مهم مسایل لا هم د رسنیو پر مخ نه دي راڅرګند شوي دي، چې یو له هغې په افغانستان کې د ظواهري شتون او یا هم د بهرنیو ترهګرو د شتون موضوع وه چې د امریکا سره په دوحې تړون کې دغه موضوع څه ډول حل و فصل شوی. دا چې ښاغلی ستانکزی د دوحې د تړون یو مخکښ کس و، په دې اړه له امریکایانو سره څه ډول خبرې شوي. ښاغلي شیر محمد عباس ستانکزي په دې اړه خپل مکمل ډول وضاحت ورکړی. بله مهمه موضوع چې ښاغلي شیر محمد عباس ستانکزي وضاحت ورکړی و، هغه په افغانستان کې د ډرون الوتکو د ګرځېدلو موضوع ده چې دغه ډرون الوتکې له کومې راځي. ښاغلي شیر محمد عباس ستانکزي ویل چې دغه ډرون الوتکې چې له کومه راځي دته مکمل ویډیوګانې او ثبوتونه شته او د یو ډرون په مقابل کې په میلیونونو پیسې اخیستل کېږي. همدارنګه د دوحې په تړون کې د امریکایانو سره څه ډول خبرې شوې وې، د افغانستان اسلامي امارت د رسمیت پیژندلو موضوع څه ډول مطرح شوې وه، په افغانستان کې د کوم ترهګر د شتون خبره څه ډول په دوحې تړون کې حل شوې وه. د دغه ټولو خبرو ترڅنګ ښاغلي شیر محمد عباس ستانکزي د پاکستان د شهباز شریف او بوټو د وروستیو خبرو په افغانستان کې د مکتبونو د بندېدو په اړه وضاحت ورکړی ده. هیله ده د ویډیو تر پایه راسره پاتې شئ. دغه مهمه ویډیو ده، هیله ده چې دغه ویډیو له خپل ټولنیزو اکاونټونو څخه شیر کړئ. مننه. د ښاغلي عباس ستانکزي یو مهمه وینا چې رسنیو تر ډېر راوانخیستله، هغه په افغانستان کې د القاعده او بهرنیو ترهګرو د شتون موضوع وه. ښاغلی شیر محمد عباس ستانکزي چې د مذاکراتي ټیم رئیس و، د امریکایانو سره په خبرو کې شتون درلود. هغه د دوحې تړون هغه برخې هم واضح کړي چې په افغانستان کې د بهرنیو اتباعو شتون یا هم د هغه اتباعو چې د امریکا ملي امنیت ته په خطر کې د شتون ولري، په دې صورت کې به څه کېږي. ښاغلي شیر محمد عباس ستانکزي دغه صورتونه هم د دوحې تړون له مخې واضح کړل چې امریکا حق نه لري که چیرې دلته هر څوک وګوري هغه په نښه کړي، بلکې افغان حکومت ته به یې په دې اړه راپور ورکوي. افغان حکومت به هغه نیسي او تر 2 ساعتونو پورې به امریکا هغه شواهد د افغان حکومت محکمې ته سپاري چې له مخې یې نوموړی شخص مجرم ګڼل کېږي. که چیرې په تر 2 ساعتونو پورې د امریکا حکومت دغه موارد وړاندې نه کړل، امریکا حکومت بیا حق نه لري چې نوموړي ته مجرم ووایي او له افغانستان څخه یې وغواړي. هغه همدارنګه په افغانستان باندې د امریکایي ډرون الوتکې د دوحې له تړون څخه تخطي وبلله او همدارنګه یې د افغانستان د کنګل شتمنۍ په اړه هم د امریکا د دریځ غندنه وکړه. هغه وویل چې امریکا په د دوحې په تړون کې دا وعده کړې چې اسلامي امارت به په رسمیت پیژني او همدارنګه نور هیوادونه به دې ته نه اړ کوي تر څو د افغان حکومت سره اړیکې قطع کړي. بالفعل به نور هیوادونه هم مجبوروي چې له افغان حکومت سره مرسته وکړي. ښاغلي شیر محمد عباس ستانکزي زیاته کړه دې خبر دغه خبرو منع کړي
ادارې چې اوس ډرون راځي افغانستان ته راګرځي دا یو سرې تخطي ده چې د افغانستان په قلمرو باندې کېږي. ورونو تاسو دلته یې زه له دې فرصت نه استفاده باندې تاسو ته نن زه دغه امریکا سره چې کوم پروتوکول قرارداد موږ کړی هغه به زه درته وایم. خدای میزبانان خفه نه شي دوی به وایي چې سیاحت نه بلې خواته وتې خو نن ورځ ده سیاحت به انشاءالله خدای جوړ کړي که دا نور کارونه سره جوړ شي یو دا دقیقه حوصله وکړي. امریکایانو سره دلته زمونږ ملګري شاهدان شته چې په مذاکراتو کې زمونږ ورونه جناب حنیفي صاحب دا اوس تشریف راوړ خیرخوا صاحب دا نور ورونه دي هلته ډېر به نور هم شاوخوا کې د ما تر سترګو نه راځي. موږ له امریکایانو سره داسې معاهده کړې وه خصوصا د دې دا وننې چې دوی په نامه د تروریزم یادوي او وایي چې افغانستان د تروریستانو مرکز دی. موږ خو دا اول په ډاګه باندې وایو د امریکا له راتګ سره او د جهاد له شروع کېدو سره خارجي مېلمانه له افغانستانه وتلي څوک نشته. هغه جنګ ته دوی نه ټینګېدل ولاړ هر څوک پره خوا چې ولاړل. او بل دا ده چې د عربو په سرلای چې شروع سو د دوی خپلو ملکونو کې انقلابونه شروع سو ټول کسان چې په شاوخوا سرحداتو کې هغه هم پسې ولاړل خپل وطن ځکه خپل وطنو کې جهاد شروع سو. خو موږ له امریکایانو سره په دې ارتباط یو لوزنامه یا تعهد داسې درلود یو څوک پیدا کېږي د افغانستان په جغرافیه کې چې هغه دغسې سړی وي چې تاسو هغه ته په دغه نامه باندې یادوئ او هغه مستقیما ستاسې د امنیت دپاره ګواښ وي. مستقیم معنا ده بالفعل هغه په دې لګیا وي کار کوي چې ته ورېږه زه تا ته ضرر دررسم او ته شواهد لرې ته به د افغانستان اسلامي امارت په دې کار باندې خبره د افغانستان اسلامي امارت امنیتي ځواکونه به په دې کې اقدام کوي سړی به تعقیب یې حتی بیا به ته اخري به تر 2 ساعتو چې 3 ورځې کېږي اخري به ته شواهد راوړاندې کوي حکومت د افغانستان محکمې ته هغه به د خپلو قوانینو مطابق هغه کس محاکمه کوي په دې به ستاسو سر خلاص خلاصوي. خو که شواهد نه وو او تا داسې خبر کړی بیا به هغه خلاص سړی خلاص. بل دا و چې که څوک په خپل ملک کې مشکل لري نسي اوسېدلی هلته وژل کېږي خپل ملت او خپل حکومت یې ظلم ورسره کوي د بشري خواخوږۍ په اساس دا خلک کېدلی شي چې د بین المللي د مهاجرت د قوانینو لاندې په افغانستان کې من حیث د مهاجر ژوند وکړي خو نه به په سیاست کې نه به په نظامي ډګر کې به فعالیت یو مهاجر وي خلاص لکه زموږ مهاجرین چې په نورو ملکو کې نن تاسو وینئ چې د امریکا اوله تخطي په دې کې دا وه چې کله امریکا باید په د مې که د جون میاشت کې چې اخري وخت پوره کېده باید وتلی وای له هغه نه 4 میاشتې وروسته ووته دا یوه تخطي وه 14 میاشتې موږ وخت ورته ورکړی بیا چې وتله تاسو ولید چې په افغانستان څه حال بیخه ډرون حملې وکړلې بمبار د څو ځایه وکړو زموږ وطنوالان شهیدان کړل میدان هوایي په حالت باندې کې چې موین صاحب د وزارت دفاع هغه هوانوردي او وزیر صاحبان نور منصبین چې دا میدان دوی په څو میاشتو نه سوی رغولی ټول وسایل وسایط یې هغه کړل ملکي تیارې په مرمۍ باندې دا بله تخطي امریکا وه. وروسته له هغه نه د امریکا سره زموږ تعهد دا و چې د امریکا چې کله افغانستان وځي د افغانستان اسلامي نظام اسلامي حکومت په رسمیت پېژني خپله ډیپلوماتیک کوم مرکزونه چې هغه به فعاله ساتي یعنې سفارت د ډیپلوماتان یې ونه کړه او د افغانستان سره به نه تنها دوی بلکې ټول جهان به دې ته تشویقي چې له افغانستان سره اقتصادي کومک وکړي د افغانستان په بیا رغونه کې یې ونه کړله بلکې د موږ سرمایه کنګل کړله 9.2 میلیارده ډالر هغه تر اوسه پورې کنګل کړي دي په خپل دغه کې ساتلي. بله پکې دا وه چې امریکا به بیا تر ابده پورې نه امریکا نه ناټو د افغانستان په سیاسي د افغانستان په داخلي د افغانستان په نظامي چارو کې نه مداخله کوي نه به کار ورسره لري. همدارنګه به افغانستان دې ته ژمن و چې افغانستان به بالمثل عمل له دوی سره کوي او له نور سره به کوي. نن تاسو وینئ په افغانستان کې ډرون ګرځي له پروسه کله راځي چې افغانستان امریکا اسکرتلی ډرون ګرځي دلته ټاکو که هلته ټاکو که دلته ټاکو که معلومه نه ده څوک ولې چې څوک کوم ځای ده فلانی میسي فلانی میسي نه ثبوت نه بل ټاکونه کوي دا خلاف ورزي ده دغه مونږ خو د امریکا سره په مذاکراتو کې اوس هم ورته وایو چې څنګه دا شی ودرو خو مونږ له هغو ملکونو نه اوس بیا دا خواهش کوو چې دا ډرون له غجې رالوځي راځي څو وخته مخکې هم دا خبر سوی په مطبوعاتو کې شواهد دوی نه لري شواهد ما سره موجود دي ما سره ویډیوګانې موجود دي که وخت راځي څوک ځان منکري زه به یې ویډیوګانې ورکړم چې له کوم میدانه رالوځي په کومه لاره راځي او چیرې ګرځي
د هر ډرون په مقابل کې په میلیونونو ډالر اخیستل کیږي. بس دا د تجارت مه کوئ د دې بیچاره خلکو په سر باندې تجارت. وږی یې ډوډۍ نه لرې خپل وطن نسي چلولی بله طریقه ورته پیدا کړه. تر ابده به موږ د قربانۍ پسونه یو موږ به قرباني کېږو موږ په قصابانو باندې خرڅېږو. دا هغه ملک دی دا د هغو زمریو کور ده چې بله ورځ روسي لیوان وزغلوله. ټول مهمې خبرې پکې د بهرنیو چارو وزارت د معین شیر محمد عباس ستانکزي وي. نوموړي په خپلو خبرو کې څو مهمو مسایلو ته اشاره وکړه. د نجونو مکتب، د پاکستان تعاملات، همدارنګه د دوحې تړون، د الظواهري شتون او نه شتون او ځینې نور مهمو خبرو ته پکې اشاره وشوه. په دغه لنډه ویډیو کې به تاسو ته د ښاغلي شیر محمد عباس ستانکزي د یو ساعتیزې وینا لنډیز او غورچان وړاندې کړو. هیله ده تر پایه راسره پاتې شئ. ښاغلي شیر محمد عباس ستانکزي په لومړیو کې د تروریزم یا سیاحت د نړیوالې ورځې په مناسبت افغانستان د سیاحت یا تروریزم لپاره مناسب وباله. همدارنګه سیمه ییزو چارواکو او امنیتي ځواکونو ته لارښوونه وکړه تر څو له سیاحینو او لیدونکو څخه سره ښه چلند وکړي او له هغوی سره همکاري وکړي. همدارنګه شیر محمد عباس ستانکزي په خپلو ویناو کې سیاحت د افغانستان د اقتصاد د ودې لپاره یو مهم اړخ وباله او دا یې د هېواد د عاید لپاره د یو منبع په توګه یاده کړه. هغه همدارنګه وویل چې د تېرو 40 کلونو په نسبت افغانستان د سیاحت لپاره تر ټولو ښه وخت اوس برابر شوی ده. اسلامي امارت دې ته ژمن دی چې دوی ته ډاډمنه فضا د افغانستان له یوه سر نه تر بله سره ورته آماده کړي او د دې لپاره زموږ مجاهدین قهرمانان چې په ولایتو ولسوالیو غرو کلیو دشتو کې وظیفې اجرا کوي دا تعهد به کوي چې دوی ته به داسې ډاډمنه زمینه مساعده وي. مونږه د 40 کلونو ناخوالو نه وروسته افغانستان اسلامي امارت اوس نوی په پښو درېدلی. ښاغلي شیر محمد عباس ستانکزي په خپله وینا کې په نړیوالو افغانانو او نورو ډلو باندې غږ وکړ چې د حکومت ملاتړ وکړي او له 40 کلونو څخه وروسته دا لومړی ځل ده چې افغانستان ته داسې یو ښکلی فرصت په لاس ورغلی ده. هغه همدارنګه یاده کړه چې افغانستان له یو اقتصادي بحران سره مخامخ ده خو اسلامي امارت د دغه اقتصادي بحران د له منځه وړلو لپاره پوره متوجه او مکمل هڅې روانې کړي دي. هغه همدارنګه زیاته کړه چې د دغه اقتصادي بحران د له منځه وړلو لپاره د ملا برادر اخوند په مشرۍ یو اقتصادي معاونیت رامنځته شوی تر څو اقتصادي بحران مخه ونیسي. خو امارت اسلامی افغانستان فعلا تمام سعی کوشش خود به می ارتباط دوام بهتن و به خاطر ازی در چوکات تشکیلات خود یک معاونیت اقتصادی ریاست الوزراء وجود داره که در رأسش برادر مجاهد ما ملا برادر اخوند است. اونا شب و روز در این پروژه کار میکنن تا اقتصاد افغانستان به پیش بره و برای مردم بیچاره و مظلوم افغانستان روزگار و زمینه یک لقمه نان برایشان مساعد شود. و این وقت میشه که سرمایه کارای افغانی ما بالخصوص به داخل افغانستان تشریف بیارن و سرمایه خود در داخل افغانستان به کار بندازن. ښاغلي شیر محمد عباس ستانکزي همدا ډول وویل چې په اوس وخت کې هیڅ دلیل نشته چې افغانان د نوي حکومت پر وړاندې جنګ وکړي. نوموړي همدا ډول زیاته کړه چې افغانان باید د اتحاد او اتفاق څخه کار واخلي. جګړه د هیچا په ګټه هم نه ده او داسې فرصت لاسته راغلی چې د دې ضایع کول به د هېواد د یو بل بحران مخې ته بوځي. بس دی 40 کاله جنگ 40 سال ما در بین خود جنگیدیم 40 سال با قوت‌های خارجی جنگیدیم دیگر باید ما به جنگ خاتمه بدیم. امروز هیچ دلیل و علتی وجود نداره که افغان‌ها بین خود جنگ بکنن. قوت‌های خارجی نیست در بین خود ما هیچ مشکل نداره. از عفو عمومی باید استفاده کامل شود. تمام کسانی که بیرون از کشور است به هر نامی که هستن پس بیان. د شیر محمد عباس ستانکزي د وینا د مهمو خبرو څخه یو هم د نجونو د مکتب په اړه غږ اوچتول و. هغه په اسلامي امارت او خپلو ملګرو غږ وکړ تر څو د نجونو پر وړاندې شته ستونزې حل او مکتبونه ژر ورته خلاص کړي ځکه دغه کار د حکومت د منځوي کېدو او نړیوال تعاملاتو د خرابېدو لامل ګرځېدلی ده. په معنوي لحاظ مخته تللي که مونږ خدای پیژنو که مونږ رسول پیژنو که مونږ په دین خبرېږو خو طالبي
دستګاه کې خبرېږو تعلیمي مرکزونو ته به ځوالته به زده کوو که موږ ټوپک جوړو که موږ اټوم جوړو که موږ سړک جوړو که موږ تیارې جوړو تعلیمي مرکزونو ته به ځو تعلیم به حاصلوو بیا به دا جوړو او دا تعلیم وروڼه ما څو ځله ویلي بیا زه د پس صریح الفاظ وایم چې دا تعلیم په نر او ښځې باندې فرض ده علما کرام دلته موجود دي هیڅوک د دې له وجود له فرضیت انکار نشي کولی دا مطلق فرض ده په نر او په ښځو باندې فرض ده هیڅوک هیڅ دلیل نه لري بدون دې چې یا به د طبیعت خبرې وي چې زه دا نه منم یا دا د احد شرعي دلیل هیڅوک نه لري په دې کې چې وایي داسته دلته په لسګونو په سلګونو فتواې موجود دي زمونږ ملک لله الحمد له جید علماو نه ډک ده داسې علما دي چې د دنیا په سطح باندې جید علما دي ټول په دې باندې موافق دي باید زر تر زره تعلیم زمینه مساعده سي زر تر زره باید په افغانستان کې د مکتبو او د مدرسو دروازې د ټولو په مخ باندې خلاص سي دا پکې نه وي چې احمد بزي محمود به نه ځي ټول به دي تمیز به نه وي په دې ملک که موږ غواړو چې ملي وحدت قایم کړو باید د تعلیم دروازې د ټولو په مخ خلاصې کړو باید ټولو ته عدالت تامین کړو باید ټولو ته اقتصادي مشکلات ورحل کړو په دې صورت کې بیا کېدلی شي چې ملي وحدت تامین سي دا د اسلامي امارت وظیفه ده یو له فرایضو نه دا ده چې دته به زمینه به سایدوي او جوړوي به زمونږ د تعلیم تربیه محترم کارکنان وزیر صاحبان په دې باندې مکلف دي د دوی دنده نه ده چې دا کار وکړي هغه ستونزې چې دوی هر وخت دلایل وایي چې موږ مشکل لرو نن سبا بل سبا دا باید حل کړي څومره زر چې کېدلی سي باید حل سي په دې کې څومره وخت تېرېږي مشکلات جوړېږي په دې کې چې څومره وخت تېرېږي زمونږ ملت له موږ نه فاصله نیسي په همدې یوه موضوع باندې له موږ نه فاصله نیسي موږ باید له ملت نه فاصله ونه نیسو ملت او حکومت باید یو له بله سره چسپېدلي وي لکه یو جسم یو بدن سره ټول وي که هر وخت دا ملت سل په سلو کې زمونږ سو بیا په موږ باندې د دنیا یو قدرت هم زور نه رسېږي د همدې ملت زور و ښاغلی شیر محمد عباس ستانکزي همدا ډول ویل هر هغه څوک چې د مکتبونو مخالفت کوي باید راووځي ووایي چې په دې دلیل د مکتبونو مخالفت کوم هر هغه څوک چې د مکتبونو د خلاصون لپاره خپل غږ اوچتوي هغوی په ښکاره په رسنیو کې لګیا دي خو هغه څوک چې مکتبونه بندوي باید راووځي ووایي چې په دغه دلیل مکتبونه بندومه بدون تبعیض د ښځو د نر په مخ خلاص هېڅ ممانعت نه لري او که څوک وایي چې دا مانع دی یا ممانعت کې مهرباني دی وکړي که راوځي څوک چې تایید هغه ټول راوځي دا چې نه تایید دا دې هم راوځي که خپل دلایل دې ووایي چې ولې داسې نه کېږي او زه په دې باندې ایمان لرم چې څوک نشته دا رقم څه تخنیکي مشکلات به وي زه امید دې لرم چې تخنیکي مشکلات هم څومره زر چې کېدلی سي له منځه ولاړ سي له بینه ولاړ سي او دا به یوازنۍ هغه قوي رشته زمونږ د حکومت او زمونږ د ملت تر منځ باندې هغه رشته به وي او نن ورځ که تاسو وګورئ د ورونو ټول د تاسو په عوامو کې ګرځئ خلک چې مایوسه دي یو اندازه یا څه شکایت او شکوه چې لري له همدغې نګانۍ لري نو دا خلک زموږ خلک دي موږ ته یې پرون مجاهدین راکوله زموږ سره په جنګ سنګر کې جنګېدله موږ ته یې ډوډۍ راکوله موږ ته یې مرمۍ راکولې له موږ سره بمبار سو له موږ سره په ډرون باندې ویشتلو B-52 حملې پرې وکړه دی د ښاغلي شیر محمد عباس ستانکزي د وینا دوهمه برخه چې تر ټولو مهمه وه هغه د پاکستان د ځینو چارواکو وروستیو څرګندونو ته ځواب و هغه د شهباز شریف او همدارنګه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو ویناو ته په کلک غبرګون وښود او هغوی په ډېره سخته توګه وټکول تر څو د افغانستان په اړوند او دا یې ورته څرګنده کړه که چیرې تاسې خپل اقتصادي مشکلات لرئ خپل اقتصادي مشکلات د نورو لارې څخه حل کړئ د افغانستان باندې سودا کول یا د افغانستان ورانولو کې خپل خیر مه لټوئ هغه همدارنګه د اخطار په ډول وویل چې همدا اوس همداسې ځوانان دي که چیرې ورته امر وشي تر 10,000 کیلومترو پورې مخکې تللی شي دارنګه زه په هغه خارجي دښمنانو هم غږ کوم نن له دې میکرافونه چې دوی په یو نامو او بل نامو غواړي چې د افغانستان دغه لاسته راوړنې دا نظام تخریب کړي او له بینه یې بوځي زه دوی ته د یوه خبر کوم څوک دا کار کوي یا به له جهالته دا کار کوي یا به د افغانستان تاریخ او جغرافیه نه وي ورمعلومه که چاته د افغانستان تاریخ او جغرافیه ورمعلومه وي ابدا به د افغانستان سرحداتو ته په کږه ونه ګوري تاسو وینئ چې په خارجو ملکو کې کنفرانسونه کېږي مجلسونه کېږي څو وخته مخکې په تاشکند کې
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو را ولاړېږي وایي چې دا خاوره کې تروریستان دي. بله زموږ د په جنرال اسمبلی کې ملل متحد کې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف را ولاړېږي په دې ملک باندې تهمت لګوي چې دلته د تروریستانو مرکز ده او ځاله ده او موږ هم دې کې ولاړو به د ټول دنیا را ولاړ سو سره مبارزه وکړي. وروسته کې چې ما کوم سټیټمنټونه د پاکستان د خلکو د مشرانو د سپینګیرو د علماو په مطبوعاتو اخبار کې ولیدل زه په دې پوه شوم چې دا نظر تنها د بلاول بوټو او د شهباز شریف ده. دا نظر د ټول پاکستان نه ده. پاکستان خلک پاکستان عوام دا زمونږ ورونه دي زموږ د هجرت کور دی مسلمانان دي یو قوم یو نژاد سره دا دغه نظر نه غو خپل صدر اعظم خپل وزیر خارجه غندلې تاسو مطبوعات وګورئ دا جای د خوشحالۍ ده. خو مونږه ښاغلي شهباز شریف او ښاغلي بوټو صاحب ته دا خبر کوو چې تاسو هغه کله چې سټیج ته خېځئ میکروفون هم لاسته راسي او شاوخوا ټول غربي نړۍ ولاړئ بیا دومره مه مغروره کېږي چې خپله ژبه هم درنه یې رسي. ماسک له خولې وباسئ د خولې اختیار هم له لاسه وځي د څه په خوله درځي د هغو د خوشحالولو لپاره دا کار وکړي او دا بیا د یو ملک د حیثیت او ابرو او عزت په قیمت باندې بیا دا کار کوي. زه پوهېږم پاکستان کې ډېر مشکلاتونه دي. پاکستان کې د هغو سلي سیلابونو په سلګونو په زرګونو کسان مړه کړل باندې بوته. پاکستان له خاورو سره خاورې کړ کښت زراعت ټول ختم کړ. موږ په داسې حال کې چې د افغانستان اسلامي امارات ټول افغانان نر او ښځې د پاکستان له خلکو سره په دې غمیزه کې ولاړ دي څنګ په څنګ سره ولاړ په دې غم کې ورسره شریکان څوم چې له لاسه کېږي هغه ورسره شریک وو. خو په عین وخت کې د پاکستان د صدر اعظم او د وزیر خارجه دغه عمل هم په کلکو الفاظو باندې موږ غندو او هیڅ چاته موږ دا اجازه نه ورکو چې افغانستان د اسلامي امارات او د دې انقلاب خلاف باندې خبرې وکړي. پاکستان کې اقتصادي مشکل لري IMF سره په تور لست کې پروت دی دنیا قرض نه ورکوي. هر چاته چې ټلیفون ورکړي دوست ملکونه اسلامي ملکونه ټلیفونونه نه پورته کړي چې قرض ورکړي چې نه درکړي دا ستا مشکل دی په هره لاره باندې چې پیدا کولی سي واخله په سود قرضې غواړي څوک نه ورکړي. خو دا مه کوه چې د افغانستان د خلکو د حیثیت د ټول افغانستان د خلکو په قیمت باندې ته داسې خبرې وکړي چې افغانستان په بدنامه کې او ته بیا له یو چا نه 50 روپۍ په باندې حاصلې کړي. بس د تجارتونو ډېر وسو 20 کاله د تجارت وسو اسناد موږ سره پراته دي موږ سره ټول شواهد اسناد شته. نو وخت بدلیږي را بدلیږي د قرآن عظیم شان آیات دی چې د خلکو په منځ کې به دا وختونه بدلیږي را بدلیږي. تل به افغانستان په دې حالت کې نه وي او تل به داسې هم په دغه حالت کې نه وي. بیا به حساب د هرې مرمۍ او د هر توپ د هر دغه سره کوو. پرېږدئ چې افغانستان بعد له 40 کلو را رغېدلی زخمونه بدن یې زخمي ده پرېږدئ چې خپل زخمونه ملهم کړي. که ملهم نه سي راکولی تداوي نه سي راسره کولی زما په زخمو مالګه مه دوړاوه. زمونږ د افغانانو له ښه وضعیت اخلاق افغاني دود و کلتور اسلامیت اخوت له دې نه غلطه استفاده باید هیڅوک ونه کړي خصوصا زموږ خارجي دښمنان چې دې ته تیار تګي ناست دي. د هغه ملت دی چې په یوه پیړۍ کې 3 ابرقدرته مات کړي. هغه ابرقدرتونه مات کړي چې هغه په سلګونو کلونو په دوی باندې حکومتونه زمونږ د جهاد په برکت نن تاسې آزاد یې. که موږ شورویانو ته مخه ورکړې وه نن به په بحر هند کې ولاړو. که موږ امریکایان دلته اډې ورکړې وای نن به چا ځان نه سوی ترښورولی. نو د دې زموږ د جهاد پاداش خو وکړئ کومک را سره وکړئ تر څو دا نظام مستقر سي. که په افغانستان کې سوله راسي امنیت راسي او اقتصادي مشکلات حل سي دا ستاسې په ګټه هم ده. تاسو به له دې مشکلاتو خلاصئ له دې هجرتوب به خلاصئ سرحدي مشکلاتو نه به خلاصئ. صحیح ده موږ غریبان یو صحیح ده زموږ اقتصاد خرابه دی مګر موږ له لوړ شهامت او لوړ غیرت د برخوردار یو. موږ بیا کولی سو چې د سوک جواب بیرته په سوک ورکړو. هر څوک چې زموږ خاورې ته په کاږه وګوري موږ داسې قهرمانان اوس هم لرو چې په لاین کې ولاړ دي. دا اوس قومانده ورته ورکړې په 4 ساعتو کې به 10,000 کیلومتره مخته ولاړ شي پاره خوا چېرته. د هغه افغانستان دی چې پرونه د جغرافیه کې په یو سره بل مر راخود بل سر کې به کېناست. اصول باندې نه دي خبر دغه خبرو منع کړي او زمونږ په ملت باندې به لوبې نه کړي.
دا تیارې چې اوس ډرون